السلام علیکم. په دې له چې روغ او جوړ به وئ. نن غواړم تاسو ته د واخان په اړه معلومات درکړم. د واخان دهلیز په اړه به تاسو ډېر څه اورېدلي وي په خبرونو کې، سیاسي بحثونو کې او نورو ځایونو کې. د واخان دهلیز چې په فارسي کې ورته دالان واخان وایي، د بام جهان ورته وایي، او په انګلیسي کې ورته واخان کوریډور وایي. واخان په انګلیسي کې ورته واخان کوریډور وایي، چې په اوس وخت کې د افغانستان طرفه د ملي پارک لقب هم ورکړل شوی دی، ځکه چې دا یو ډېر ښکلی ځای دی، نو ځکه ملي پارک باندې ارزي چې دا. او دا د افغانستان لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویلو، افغانستان د یو موټي شکل لري. واخان د افغانستان غټه ګوته ده، لکه څنګه چې په لاس کې غټه ګوته دومره مهمه ده، د افغانستان واخان هم ډېر مهم دی. واخان د بدخشان یوه ولسوالۍ ده، د 3.5 کیلومتره طول دی، اوږدوالی 3.5 کیلومتره د تاجکستان سره، د چین سره او بدبختانه په خواشینۍ سره چې د پاکستان سره هم سرحد لري. او بل دا چې د دې نفوس تقریبا به ووایو 12,000 کسانو ته رسیږي. ټول نفوس 12,000 کسانو ته رسیږي، او دا ډېره یوه یخه سیمه ده، تل په دې کې واورې پرتې وي، په ځینو سیمو کې تل واورې پرتې وي. او د دې خلک ډېر نرم مزاجه، ډېر داسې صلح‌آمیزه خلک دي، خو په عین حال کې ډېر ناخبره خلک دي. دا 40 کاله چې د موږ په وطن کې جګړه تېره شوې وه، روسانو پاچاهۍ بدلې شوې، دوی د دې نه ناخبره وو. که تاسو هغه ویډیو لیدلې وي، یو خبرنګار پوښتنه ترېنه کوي د کرزي په وخت کې، یو سړي سم سړی دی، سم په خبر پوه، هغې ته وایي چې ته کرزی پېژنې؟ هغه ورته وایي نه، کرزی څوک دی؟ ډېر داسې ورته حیران شي. هغه ورته وایي چې ولې زموږ تاسو رئیس جمهور دی. په اوس وخت کې یو خبرنګار، یو راپورچي پوښتنه ترېنه کوي چې تاسو طالبان پېژنئ؟ د یو کس نه پوښتنه وکړه چې طالبان پېژنئ؟ هغه ورته وایي چې نه، طالبان څوک دي؟ بیخي ورته حیران و، ځکه دا یوه لرې پرته سیمه ده، ډېره لرې پرته، لکه څنګه چې دوی د موږ نه ناخبره دي، موږ هم د دوی نه ناخبره یو. اوس هم که موږ په څه باندې خبرېږو، هغه هم داسې یو کس، یو راپورچي، هغه هم په ډېرو زحماتو باندې هلته لاړ شي، راپور راټول کړي. دې ته د ملي پارک لقب هم ورکړل شوی دی. باید د دې ځای نه لیدنه وکړو. د ما ډېر ارمان دی دې ځای. او بل دا چې د ماشومتوب کې د ما په ذهن کې یوه پوښتنه وه چې دا ځای ولې دومره نری دی؟ ولې افغانستان ځان ته داسې یو نری ځای انتخاب کړی چې دغه ځای به د ما وي؟ دې ته به زه ډېر حیران وم. نو په ماشومتوب کې البته بیا دا پوښتنه مې حل شوه. اوس به دا پوښتنه که تاسو سره هم وي، تاسو پوښتنه به هم حل شي. مخکې درس کې ما تاسو ته د ډیورند د کرښې په اړه معلومات درکړي وو. که تاسو هغه ویډیو نه وي لیدلې، تاسو کولی شئ د فضل باري ریان د یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې څخه یې وګورئ. ما په هغه کې تاسو ته د ډیورند د کرښې په اړه معلومات درکړي وو. دا چې دا ځای ولې نری دی، دا په حقیقت کې داسې نه و. د افغانستان دغه بارډر چې تاسو وینئ، دا موږ په رسمیت نه دی پېژندل شوی، دا نه م دی پېژندلی، دا د ډیورند کرښه ده. د افغانستان اصلي نقشه دومره لویه نقشه ده چې په دې ځای کې دا ځای نری نه دی. دا وروسته په 1893 کال کې 1893 کال کې د ډیورند کرښه جوړه شوه. د برطانوي هند او د امیر عبدالرحمن خان، د امیر عبدالرحمن په ترمنځ د ډیورند کرښه جوړه شوه. په هغه وخت کې ډیورند د کرښې تړون لاسلیک شو. په 1893 زیږدیز کال کې دا کرښه جوړه شوه. په هغې وخت کې افغانستان لږ څه کوچنی شو، پښتون په 2 برخو وویشل شو، او دا ځای هم تنګ شو. اوس به تاسو پوښتنه هم حل شوې وي چې دا ځای ولې داسې تنګ دی. بل به دې د اهمیت په اړه وغږېږو. د پنج او پامیر سیندونه هم د همدې ځای نه سرچینه اخلي، چې بیا وروسته د آمو غټ سیند ترېنه جوړېږي. ما تاسو ته د آمو د سیند په اړه هم ډېر مهم معلومات درکړي وو. د آمو د سیند او ورسره د کشتفې په اړه ما تاسو ته معلومات درکړي وو. که چا هغه ویډیو نه وي لیدلي، کولی شئ د فضل باري ریان د یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې څخه یې وګورئ. بل د افغانستان لپاره دا ډېر مهم ځای دی، ځکه د افغانستان لپاره دا یو تجارتي، اقتصادي او ترانزیتي لاره ده چې دا چین سره لاره پیدا کولی شي، او بل کولی شي د منځنۍ اسیا سره هم ځان وصل کړي، لاره جوړه کړي.
خو بیا هم افغانان او د افغانستان حکومت د دې د ګټې په اړه دومره نه دی خبر، د دې د اهمیت په اړه دومره نه دی خبر لکه څنګه چې پاکستان خبر دی. پاکستان تل هڅه کړې او هڅه یې کړې وه چې دلته یوه لار وباسي یا دغه ځای بیخي په خپل نوم کړي. بیا ورو ورو په ډېر بې شرمۍ او سپین سترګۍ سره بیا د کرزي د حکومت په وخت کې د کرزي نه غوښتنه کړې وه، 3 ځلې غوښتنه ترې کړې وه چې دلته موږ لاره وباسو، منځنۍ اسیا سره به ځان وصل کړو، چې هغې دا 3 وارې د رد ځواب ورکړلو. هېڅکله به دا اجازه تاسو ته در نه کړو، ځکه چې افغانستان به منزوي شي، افغانستان به د خطر سره مخ شي او دغه ځایونه به تاسو اشغال کړئ. که نه نو په نورو هېوادو کې دا چې یو هېواد بل هېواد ته لاره وباسي ترانزیتي، دا هېڅ مشکل نه دی، دا یوه عادي خبره ده. خو دا چې د موږ همسایه لږ څه منافق، لږ څه درویه همسایه مو دی، دې ته څوک اجازه نه ورکوي. په حقیقت کې هېڅ مشکل نشته، دې ته اجازه نه ورکوو، ځکه که دلته لاره وباسي په راتلونکي کې یا افغانستان په یو داسې شي مصروفه شي، دلته یو جنګونه ډېر کېږي یا بل داسې یو موضوع باندې په هغې مصروفه شي، دی دا ځای کولی شي اشغال هم کړي او بل دوی ته به ګټه زیاته وي، نظر افغانستان ته به دوی ته ګټه زیاته وي. نو افغانستان که دوی ته لاره هم ورکوي، هغه به د افغانستان د ګټې مطابق وي، افغانستان به خپله ګټه کې لټوي. چې بل په هغه وخت ګوره د موږ همسایه تاجکستان هم دی، تاجکستان ته هم دا لاره مهمه ده، خو تاجکستان غږ نه کوي، لکه څنګه چې دا پاکستان په ډېر بې شرمۍ سپین سترګۍ سره هر څه وایي چې موږ به لاره وباسو یا کوشش کوي دا ځای ونیسي. روسیه هم په تېرو وختو کې که تاسو د هغې د بهرنیو چارو وزیر و فکر کوم، د بهرنیو چارو وزیر یو ټویټ کړی و، په هغې کې د افغانستان نقشه غلطه وباسلې وه، دغه ځای یې ترې نیسته کړی و، پاکستان یې تاجکستان سره وصل کړی و، چې بیا خلکو د نیوکو سره خلکو تندبارګون وښودلو او حکومت هم بیا دوی ویلي وو، د بهرنیو چارو وزیر د روسیې چې هغې ویلي وو چې دا موږ د سپوږمکۍ نه ده نقشه اخیستې ده. نو اوس په دې باندې موږ تاسو باید لږ ډاډمن شو چې اوسنی حکومت هر کم دی، هر کم نیمګړتیاوې لري، خو د همسایه‌و په مقابل کې د خپلې خاورې د ساتلو په اړه باندې ډېر قوي نظام دی. لکه یوه مخکې ویډیو هم تاسو لیدلې وي، د ایران سره چې هغه مرز معلوموي، هغه میخ یا مګوی ټکوي، لږ 1 ملي او 2 ملي به د افغانستان خواته لږ مایل وي چې په غټ جنجال ورسره کوي، وي او خواته که میخ دی خواته ټکوه، د ایران خواته د 1 ملي خاورې نه هم نه تېرېږي. په دې باندې چې په تېرو ورځو کې په دې اړه لږ څه شایعات وو چې پاکستان سره یې هوکړه کړې ده د افغانستان حکومت هغه خبر رد کړه، وی 1 ملي ځمکې نه موږ نه تېرېږو چاته. د افغانستان یو بل مشر هم ویلي وو چې د 1/20 خاورې څخه هم موږ نه تېرېږو. نو دا ډیره مهمه لاره ده. او بل د خوشحالۍ خبر، د خوښۍ خبر چې دوستانو په دې ځای کې اوس لاره جوړېږي چې فعلا هم کار پرې روان دی، چې دا لاره به چېرته روانه وي؟ چین سره چې لاره موږ وباسو. چین خو یو اقتصادي هېواد دی، پرمختللی هېواد دی، دې سره به صادرات و واردات او نورې ګټې به وي، نو په دې باندې هم کار روان دی. دا و د موږ د نن ورځې معلومات. تر بلې خپرونې تاسو په لوی او بښونکي الله سپارم. ښه وخت. خدای پامان.